د بچو غوښتلو دپاره دعا. الله اکبر. موږ سره ګوره دا کیسې نشي چې پلاني درګاه له ورشه، لاړ شه هغه لږ وسټه او خاورې ځان پورې ومږه. ما ته یو ملګري قصه کوله، وي زمونږ یو خپله ده او د هغې ماشوم شی و، نو د هغه ماشوم یو کوناټۍ شي نو یعنې پیدایشي دي سي، وي هغه مور یې وي چې دا ما نه بېادبي شوې وه، دا ما نه بېادبي شوې وه، زه پیر بابا له تللی وم او دی مې ترې غوښتو ستاسو په زړه کې دی چې یعنې دا وایي که زما نه دا بېادبي د الله شوې. نه وایي پیر بابا له تللی وم په هغه دړه باندې ناسته وم او دوی مې غوښتو دا بچی د هغه نه، نو نیمه په دې دړه وم او نیمه ترې کته وم، هغه زور د ماشوم نه دلته ووتو. نو اوس دلته عنوان دی د بچو د غوښتلو دپاره دعا. د دغه کیسو والا چې کېدي چې ورته غوږ کېږي خو زموږ هسې به اوري نو خو غوږ کېږي یا الله خیر چې کومه درګاه به اوس یادوي او کوم دربار کې دا بچي تقسیمېږي. او یو کس زموږ والد صاحب الله دې هغه سره د رحم او د کرم معامله وکړي، رب العالمین دې جنتونو کې د هغه مېلمستیا وکړي. هغه ته یې قصه کوله، وی موږ جومات کې وو کلي کې، په دې کې شور شو چې ته څوک کلي ته راغلی دی، دا په خلکو باندې چې د دانې دي او د من دانې د ده دي او پلاني دانې د سیدان او اخونزادګان او دا چې برخې دي، دا چې ته څوک راغلی د خلکو نه چې دی خپلې دانې هم راخلي او که د چا وي بچي په کاري نو هم ووایي. وي دې کې شور شغرب شو، وي مولوي صاحب جومات کې وي چې دا څوک دی څه چل وي راوستو چې دا سړی راغلی دی، وایي چې موږ بچي ورکوو. نا مولوي صاحب ورته وایي ستا څه کار دی لکه ته څه کومه ټیکه دې اخیستې ده؟ وایي جي موږ بچي ورکوو، اولاد ورکوو. وي هغه ورته وایي دا کار خو د الله نه وپوښه، تا ته یې د کړنې حواله کړی دی، دا خو د الله کار نه دی. که د نن نه بعد مې په دې ځای کې ولیدې که نه نو د والو غل به دې بیا نه معلوم ګوره، که بیا دې کلي ته راځي موږ وایي اولاد ورکوو. دلته خبره دا دی چې اولاد الله ورکړي غواړي باید هغه نه دعاګانې یادې کړه. د چا چې بچي نه کېږي نسخه دې ته وایي قرآني نسخه، دې ته وایي د موحدینو نسخه او دا د سلفیانو نسخه، ځکه چې دې کې صرف غوښتنه به د چا نه کېږي؟ د الله نه به کېږي. دعا سورة آل عمران کې دا راغلې ده او دا دعا غوښتلې ده زکریا علیه السلام، دا دواړه دعاګانې چې کومې پیغمبر دا دعا غوښتې ده او الله را نقل کړې ده. نو څومره برکتي دعا به د چا چې بچي نه کېږي او یا نور بچي غواړي نو دعا. سورة آل عمران آیت نمبر 38 ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے رب زمان وبخي ما ته د خپل طرف نه بچی پاک طیبه پاک نیک عمله صالح یقینا ته اورېدونکی د دعا. ګوره بچی چې کله د الله نه غواړو دا ورسره وایي چې کوم بچی نیک عمله. که ناسې کور کې دا سرونه ډېر خوښ دي، د بعضو له شور شغرب کور کې خوښ چې په هر طرف ځي ځي ګرځي راګرځي دي ګډوډ کار څه خو چې کور کې صحیح شور شغرب به مو خوشحاله وي چې اووه زامن دي او شپږ لوڼه دي. بچی نیک عمله غواړه چې دنیا کې دې په عزت او آخرت کې. دویمه دعا د زکریا علیه السلام کړې ده سورة الانبیاء کې ده 9 اتیا نمبر آیت ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اے رب زما مه پرېږده ما یوازې یقینا ته یې غوره د پاتې کېدونکو نه، یعنې الله ما یوازې مه پرېږده ما له وارث راکړه. وارث ته وایي بچي ته وایي، نو الله له څوک ورکړو؟ یحیی علیه السلام. درېیمه دعا دا دعا ابراهیم علیه السلام غوښتې ده. څه قیمتي دعاګانې دي غوښتې پیغمبرانو دي را نقل کړي چا دي؟ الله دي. ربي هب لي من الصالحين. اے رب زما وبخي ما ته بچی د نیکانو نه. نو څو شوي؟ درې. څوک به ووایي؟ اساني ربي هب لي من الصالحين. په دې باندې به اکتفا وکړو او دا ډېره خوندوره موضوع ده، سړي ته زړه هم نه کېږي. انشاءالله روان بیان کې او درس کې به دا باقي دعاګانې قرآني چې کومې دا به ذکر کوو. الله دې موږ له طاقت راکړي چې د هغه نه دعاګانې وغواړو او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ هغه دعاګانې چې موږ غوښتلي دي او کومې چې به غواړو الله دې قبولې کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ مخلوق ته چېرته نه محتاج او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته نیک عمله اولاد راکړي او کومې چې راکړي دي الله دې هغه نیک عمله کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.